سترګو پسې ګرځي نو زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایمه چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي Shmari
پښتونخوا کې د روجې اخرنی ماښام څومره د خوند او د مزې څکلی څکلی ماښام ماسخوتن خلک انتظار باندې اختر ته ناست وو چې به د کوم لوري راځي دغه خبر ته ناست وو وخت لا تېر نو چې یو څو شهادتونه وشل په لوډ سپیکرو د اختر چې اعلانونه وشل د زوډوس جوړ شو په ټوپکو به کېدلې ډزې د هر یو لوري هر یو کلي راختلې ډزې یو مړدکې په هوا راغې په یو کور لګي چې یو ماشوم بچی و د غېږ کې د مور لګي مور خبر نه شوه چې مې ګل ګوره چې ته نو غېږ کې دې خو دا ویل کېني بچی مې دی او د په غېږ کې ګولۍ کې ووته د کټ لاندې سره پرته وه د مور سینه باندې هغه شانتې خوله پرته وه مور چې په نیمه شپه د خوبه راوچته شوله د وینو متیاز یو ګړي زر چې پرې راښکته شوله سوزنې دې پرانېسته روڼې کې مې سره پرته وه کې مړاوې وه د سرو ګلو غونچه پرته وه یو د افسوس چغه یې وکړه یو ماتم جوړ شو ویوال ویښ شو د اختر شپه وه خو غم جوړ شو دې هوایي ډزو خو دغه یوه ګټه وکړه د چا پې هېڅ نه و د چا زړه پې لمبه وکړه اختر انګاره چا په ډزو په ډزه تېر کړو هغه سړی وګورئ دا چا چې په غوغا تېر کړو و دنیا هغسې اور دی هر ځای ټوله واویله شوه اخره زمانه شوه دنیا هغسې اور دی هر ځای ټوله واویله شوه اخره زمانه شوه اخره زمانه شوه د خواهشاتو په زنځیر باندې تړلی ژوندون ډېر ستړی کړی یم دې ستړي ژوند کې ستړي ژوندون زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې یا د خپل کلي ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مذهبن وي چې پرېږدی مې کونډه پرېښې وي په هر یو ځای کې مې شر پرېښې وي لانجه پرېښې وي